السلام علیکم دوستانو. د پښتو فلمونو مشهوره اداکاره خوشبو په نوښار کې په ډزو باندې قتل کړې شوله او اوس چې د نامعلومه کسانو په خلاف راپور در شوی دی، خو دا چا قتل کړي د دوی کورنۍ څه وایي تفصیل به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. قدرمنو، په نوښار کې د پښتو فلمونو او ډرامو مشهوره اداکاره خوشبو چې په ډزو باندې وژل شوې ده، د هغې لاش چې کوم دی، د هغې مړی د اکبرپورې پولیس سټیشن په دایره کې دی، یعنې هغوی سره اوس مهال دغه دی او دا هم ویل شوي دي چې تر اوسه پورې داسې کاره معلومات مخې ته نه دي راغلي چې دا چا اولې وژلې ده. د خوشبو تعلق د ثوابۍ سره ښودل کېږي، خو اوس مهال دا په پېښور کې مقیم وه، یعنې په پېښور کې اوسېده او په نوښار کې د دې د قتل کوم تحقیقات چې دي هغه هم شروع دي او تر اوسه پورې داسې څه تازه ترین اپډیټ مخې ته نه دي راغلي چې دا چا قتل کړه. خو میا رشید میموریل هسپتال کې د دې اوس مړی پروت دی او د خوشبو چې دی د هغې رور د نامعلومه کسانو په خلاف مقدمه یا رپورټ درج کړی دی. دوستانو، د دې نه وړاندې هم ډېرې داسې اداکارانې وې چې هغوی وژل شوي دي، په ډزو باندې قتل شوي دي، خو بیا د هغوی قاتل که معلوم شوی هم وي سزا ورته نه ده ورکړل شوې. نو دا یو تازه ترین اپډیټ چې تاسو سره مو شریک کړو. موږ سره اوسئ، تاسو سره به نور معلومات هم په بله ویډیو کې شریکوو.